دوستانو خراغلاس تاسو کله فکر کړئ چې په دنیا کې د انټرنیټ څوک چلوي او په دې ټوله دنیا کې د انټرنیټ څوک کنټرولوي کېدای شي چې تاسو وایئ چې د انټرنیټ پرووایډرز لکه ټیلینور، افغان ټیلیکوم، روشن او داسې نور مختلفه ټلیفون کمپنۍ دا کوي، خو داسې نه ده، ځکه که د دې نه یو کمپنۍ بند شي د دې په ځای بله کمپنۍ راځي. کېدای شي چې تاسو فکر کوئ چې حکومت یې کنټرولولی شي، خو داسې هم نه ده. حکومت یوازې یو څو فیسبوک پوسټونه بندولی شي او ویب سایټونه بلوک کولی شي، خو د هغې دپاره هم لارې شته چې بیا هم تاسو کولی شي هغه استعمال کړئ. هغه تاسو ته زه وروسته په دې ویډیو کې ښیم. او یا کېدای شي تاسو فکر کوئ لکه فیسبوک، یوټیوب او ګوګل داسې غټې کمپنۍ دا کنټرولولی شي ځکه چې هغې سره ډېره زیاته ډیټا ده، خو داسې هم نه ده، ځکه که تاسو ځان دپاره یو ویب سایټ جوړ کړئ نو دا کمپنۍ نه هغې کې ګوتې نشي وهلی. دوستانو که تاسو د خپل ځان دپاره غواړئ یو ویب سایټ جوړ کړئ نو په انټرنیټ کې داسې څوک دي چې تاسو له ځای درکړي چې یو ویب سایټ جوړ کړئ. داسې کومه اټورټي شته دی چې هغه وایي چې څه شی کولی شئ جوړ کړئ، کوم ویب سایټ جوړولی شئ، کوم نه شئ جوړولی. په دې ایډوکیشنل ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته د انټرنیټ په باره کې معلومات درکوم، ځکه چې په دې زمانه کې انټرنیټ ډیر مهم دی. که تاسو یې ښه استعمال کړئ نو ډیر پرمختګ به وکړئ، ځکه انټرنیټ اوس هغه ذریعه ده چې تاسو کولی شئ کاروبار پکې وکړئ، ډیر زیات معلومات را پیدا کړئ، رښتیا او دروغ پکې معلوم کړئ چې څوک تاسو برین واش نه کړي. چین داسې یو ملک دی چې په خپل عوام باندې ځینې ویب سایټونه بلوک کړي دي لکه ګوګل، یوټیوب او فیسبوک. هغه په دې خاطر چې چین غواړي خپل عوام برین واش کړي. په دې خاطر باید موږ پوه شو چې انټرنیټ څنګه کار کوي، او دا زه تاسو ته په دې ویډیو کې تشریح کوم. www.youtube.com دا یو URL یو لینک دی. دې کې دا یوټیوب چې دی دې ته وایي ډومین نیم، او دا .com چې دی دې ته وایي ټاپ لیول ډومین نیم. که تاسو غواړئ چې خپل یو ویب سایټ جوړ کړئ نو تاسو باید یو ډومین نیم واخلئ. دا تاسو کولی شئ خپله انتخاب کړئ چې څنګه سي نوم هلته ولیکئ، په پلانکي نوم هر شی چې تاسو غواړئ هغه کولی شئ هلته ولیکئ. بیا دغه ویب سایټ دا کنټرولوي چې دغه ویب سایټ دغه نوم فری دی، بیا تاسو که چېرته فری نو تاسو یې کولی شئ بیا واخلئ. دوستانو اوس سوال دا دی چې دغه ویب سایټونه له چا دا حق ورکړی چې تاسو ډومین نیم کولی شئ چې خرڅ کړئ. که چېرته د دې باره څوک نه وي نو د دې معنا دا ده چې دوی د انټرنیټ مالکان دي، ځکه دوی انتخاب کوي چاله یې ورکړي چاله یې ورنه کړي. خو داسې نه ده دوستانو، د دوی دپاره هم یو څوک شته دی. د هغې نوم چې دی آیکن دی، انټرنیټ کورپوریشن فور اساینډ نیمز اینډ نمبرز. دا یو نون پروفیټ ارګنایزیشن دی چې په لاس انجلس کې بیس دی. تاسو داسې ویلی شئ چې دا په انټرنیټ باندې د ټولو نه ډیر واک لري. دوی هغه ویب سایټونو ته اجازه ورکوي لکه ډومین نیم چې خرڅوي، ډومین نیم اجازه آیکن ورکوي. هغه ویب سایټونه دوی پورې تړل شوي دي. اوس آیکن د انټرنیټ پلار دی داسې نشئ ویلی دوستانو، ځکه دا چې دی یو ډیسنټرلایزډ نیټورک دی. دوستانو که ویډیو تر دې پورې خوښه شوي نو یو لایک ورکړئ، او که غواړئ چې داسې ویډیوګانې دې په څېر ویډیوګانې تاسو لپاره نور هم جوړې کړم نو چینل ورسره حتما سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. دوستانو اوس دا ډیسنټرلایزډ نیټورک څه شی دی؟ دا داسې چل دی چې دا ټول انټرنیټ شیونه چې دي دا یو بل سره کونیکټ شوي دي. انټرنیټ، موبایل فونز، کمپیوټرې، ډاټا سنټر، دا ټول یو بل سره کونیکټ شوي دي، او که دې کې یو دا نه کار مونږ کې بیا هم د انټرنیټ مخ ته ځي. لکه ډیسنټرلایزډ نیټورک داسې دی که تاسو فکر وکړئ چې تاسو په یو کلي کې اوسېږئ او په دې کلي کې هر چا سره یو نفر ډوډۍ خرڅوي، یو نفر اوبه خرڅوي، یو نفر کتابونه خرڅوي، نو دا یو بل سره راکړه درکړه ده. خو که دې کې یو دانه نه وي کولی شي بیا هم دا راکړه درکړه وشي. خو که په مثلا تاسو په دوکان کې وګورئ دا شیونه ټول په دوکان کې پراته نو که دوکان بند شو هر څه بند شو. نو انټرنیټ دا سیستم همداسې دی، دا چې دی که یو دانه بند شي بیا هم کار کوي، دا مخ ته ځي. دې ته ډیسنټرلایزډ نیټورک وایي. دوستانو په ټوله دنیا کې دا لینونه چې دي د اوبو لاندې تللي دي یو ملک ته بل ملک ته، څنګه چې تاسو په دې میپ کې دا وینئ، او د دې نه بیا انټرنیټ جوړېږي. تاسو به اوس وایئ چې زما موبایل خو د لین لحاظه چېرته کونیکټ شوی نه دی، نو دا اوس څنګه کار کوي؟
موبایل فون چې د دوستانو دا یو موبایل ټاور سره کونیکټ شوی دی لکه 3G 4G 5G په دې رینج تاسو ته انټرنیټ درکوي او دا کو تاسو د دغه ټاور شاوخوا کې سینو د انټرنیټ کار کوي کو دغه نه تاسو لږ اخوا ته لاړی بیکار نور نه کوي نو دوستانو دا ټاور چې دی دا د دې لینونو د ځمکې لاندې ټول دنیا سره کونیکټ شوی دی او دا ټاور چې دی ستاسو موبایل سره کونیکټ شوی دی دوستانو اوس به لاړ شو افغانستان ته چې په افغانستان کې دا لینونه د کوم ملک نه راغلي دي او څنګه سي کونیکټ شوي دي افغانستان خو یو لینډ لوک ملک دی چې ګر چاپیره ته کم سیند نشته دی ټول ملکونه دي دا لینونه چې دی د پاکستان ازبکستان ترکمنستان تاجکستان د دې هیوادونو څخه راغلي افغانستان ته او په افغانستان کې به په بیلو سیمو کې تقسیم شوي دي او ځینې ځایونو ته دا لینونه په افغانستان کې نه رسیږي ځکه چې هلته د مشکلاتو د لحاظو دا لینونه نه تیریږي هلته زیاتره خلک د ټاور نه استفاده کوي او دغه ټاور زیاتره چې دی ګران وي او انټرنیټ یې لږ سلو وي نو یو طرف ته تاسو کولای شئ چې وایي دا کومې کمپنۍ چې افغانستان ته انټرنیټ لین راوستي دي دیو په انټرنیټ ځواکمن دي بل داخلي کومې کمپنۍ چې افغانستان کې لینونه تیر کړي دي او تاسو کورونو ته د انټرنیټ دروستي دي دیو څنګه واک لري دیو ته وایي ISPs انټرنیټ سرویس پرووایډرز لکه افغان ټیلیکوم روشن RWCC جیس او داسې نور مختلفه انټرنیټ کمپنۍ دیو تاسو کورونو ته انټرنیټ درلېږي دیو څنګه واک تاسو په انټرنیټ لري د حکومت د خوانه دیو کولای شي چې تاسو باندې ویب سټونه بند کړي خو د دیو په هم دومره لاس نه رسیږي ځکه تاسو کولای شئ چې د VPN د لحاظه هغه ویب سټونه ته به هم لاړ شئ څنګه چې ویډیو کې ما تاسو ته مخکې ویلو په هر صورت د افغانستان انټرنیټ چې د گاونډینو په انټرنیټ پورې تړل شوی دی کو چیرته الته سیاسي ستونزې راشي نو دا د افغانستان په انټرنیټ باندې اثر کولای شي نو د حکومت هم دومره زور نشته ځکه چې تاسو دغه ویب سټونه به هم د VPN د لارې استعمالولای شئ څنګه چې تاسو ټلیفون یو نمبر لري چې یو بل ته په زنګ والای شئ دسي هم یو انټرنیټ ویب سټ یو IP ادرس لري یو نمبر لري چې دغه لحاظه تاسو کولای شئ یو ویب سټ ته لاړ شئ تاسو به وسوي چې کوم ویب سټ ته زمالته خو کوم نمبر نه وامه ډومین نیم پکې لیکم هغه د څه چل دی چې IP ادرس نمبر مونږ انسانانو ته مشکل دی چې په یاد وساتو دا چې د کوډ شوی دی حرفون ته چې مونږ یې ویلې شو او په هیڅ په چې دا ویب سټ په کوم نوم دی نو ډومین نیم چې دی IP ادرس سره کونیکټ شوی دی کله چې تاسو په یو ویب سټ ډومین نیم ولیکئ دا ډومین نیم کنورټ کیږي IP ادرس سره دا کوم شی چې دا کنفرم کوي IP ادرس سره دیتا ډومین نیم سرور وي DNS نو زیاتره انټرنیټ پرووایډرز چې دی هغه DNS د لارې نه یو ویب سټ بلوک کوي نو به چې تاسو یو ویب سټ ته ځئ هغه بلوک وي ځکه چې هغه ویب سټ IP ادرس سره نه کونیکټ کیږي د دې لپاره تاسو کولای شئ چې پبلک DNS استعمال کړئ چې به هم دغه ویب سټ ته لاړ شئ لکه مثال د ګوګل DNS چې دی 8.8.8.8 دی تاسو د خپل موبایل یا کمپیوټر په سیټینګز کې کولای شئ چې د خپل DNS بدل کړئ نو به چې کوم ویب سټ بلوک وي تاسو ته هغه بیرته انبلوک کیږي او دا تاسو د VPN د لارې هم شئ ځکه چې VPN هم دغه شانتي کار کوي نو راځئ چې بیرته خپل سوال ته راشو چې دا انټرنیټ د چا دی او څوک یې کنټرولوي د دې صحیح جواب دا دی چې انټرنیټ د هیڅ چا نه دی او زمونږ د ټولو هم دی ځکه انټرنیټ هغه وخت کې کار کوي کله چې یو ډیسنټرلایز سیستم وي که غواړئ چې یو برخه د انټرنیټ واخلئ چې ستاوي نو به باید یو ویب سټ جوړ کړئ یو ویب سټ څنګه جوړیږي تاسو باید اول یو خپل ډومین نیم واخلئ به باید تاسو یو سرور واخلئ چې ویب سټ مو الته صف شي سٹور شي او به باید دا ډومین نیم خپل سرور سره کونیکټ کړئ او پبلش کړئ نو دوستانو کو تاسو خپل کاروبار غواړئ شروع کړئ یا یو کوم بل وجه یې هغه لپاره ویب سټ غواړئ جوړ کړئ نو ما سره رابطه ونیسئ په دې ایمیل کې او ان شاء الله
ستاسو ویب سټ به جوړ شي. د نورو د ویډیوګانو لپاره دا چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، شیر کړئ، څومره چې شي ډیره مهرباني به وي. ستاسو همدرد بی انټيليجنت. والسلام. دا ویډیو سره هم وګورئ.